سلامونه هەوری هێلێ هێلەمەندێکی جۆر هاوڕۆ بەیاست نان تاسە دە چەت جیPT یعنی مەسنەوی زێرەکتیا ماشینونە په هەکلە بەندی خەبەری کۆمە چې سەرەکەم دوی کارکەوی هەو سەرەکەم مشتەرە مرەستە کەوەلەیسێ ئەو دا خەبەر هەم تاسو ته کومه چې سەرەکەم پښتو ته مو واړوله او اوس چەت جیPT په صحیح ډول باندې پښتو خبرې کوي او پښتو لیکنې درسره کوي نن په دغه هکله باندې خبرې کوم چې تاسو چټ جیPT سره کوم استعمالوئ او د دې څخه عایدات سره کوم ترلاسه کوئ دا هر څه چټ جیPT کې نن تاسو ته وایم زه پر دغه باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تیرې شو د فبروري پر 19مه نیټه باندې په کال 2023 کې یعنی تیر کال ما دلته یو لیکنه وکړه نن می چټ جیPT ته وویل ما ته په پښتو ژبه یو وینا ولیکه هغه راته په فارسی ولیکل دا لیکنه دې ستاسو یاد وي تر یو یا دوه میاشتو زه ضرور دا سیستم په پښتو د دې سیستم ته زه پښتو ورزده کوم دا د تیر کال پیغام دی یعنی چې ما تاسو ته وعده کړې وه چې زه چټ جیPT په پښتو اړوم دلته مې په مارچ په 28مه نیټه باندې پوسټ شریک کړو چې زما اکاونټ د چټ جیPT په ژباړه کې اډ شوی دی او زه د پښتو ژبې ژباړه چټ جیPT ته کوم چټ جیPT ما سره کوم کوله چټ جیPT به ما ته پښتو لیکله او د پښتو سره بیا انګلیسي ترانسلیشن هم لیکل چې زما هدف دغه دی بیا ما څه کوله ما به هماغه ژباړه مې ورهاخیستله هغه مې ورته صحیح کوله او دته مې برته ورلیږله او تر څو د پښتو ژبه زده کړه نو د پښتو ژبې د زده کولو په پروسه کې ډېره اوږده سوه ما فکر کول چې دا په یو میاشت دوه میاشت کې ترسره سي خو دا و چې دلته وخت ډېر ونیول سو او دلته بیا مې بله ویډیو هم تاسو ته نشر کړه د اپریل په 5 باندې بیا مې پوسټ نشر کړ دلته مې لیکلي د پښتنو زه خپل مسؤلیت په پوره ایمانداري سره مخته وړم دا څه باندې یو اونۍ وسوه چې زه د چټ جیPT ژباړونکي په حیث باندې مې کار شروع کړی دی او دا چټ جیPT مې تر اوسه 1000 لغاتونه په پښتو ژباړلي او هر ورځ کې سلسل لغاته ورته معنا کوم یعنی هر ورځ مې سلسل لغاته د په پښتو ژبه د چټ جیPT څخه غوښتله او هغه مې ورته ژباړله او وروسته مې برته ورکوله او د همدې ډول باندې د پښتو زده کړه دلته چې راسي بیا مې په د مې په 10مه په 2000 کې تاسو لیکلي دي چې چټ جیPT اوس کوم غلطي کوي بیا یې زه ورته سموم په بدل کې زما څخه په پښتو بخښنه غواړي یعنی دلته چټ جیPT آهسته آهسته پښتو بهتره کړې وه اوس دلته چې راسې بیا د جون په 18مه نیټه باندې ما په لومړي ځل باندې په پښتو باندې یو مقاله ولیکل دا مقاله په پښتو ژبه باندې په هغه وخت کې نیمګړتیاوې ډېر وي مګر بیا هم د پښتو ژبې دپاره د چټ جیPT د مصنوعي ځیرکتیا لومړنۍ مقاله وه چې په یو ډېره ستره مقاله ولیکل سوه او دا د پښتو دپاره یو لوی پیغام و چټ جیPT په لومړي ځل باندې یو مقاله په پښتو باندې ولیکل خو نیمګړتیاوې وه هغه نیمګړتیا بیا ما حلوله اوس راځم تاسو ته دلته د اوسني چټ جیPT حالت تاسو ته ښیم چې کله هم تاسو چټ جیPT ته ووایاست چې ما ته یو لیکنه وکړه دلته ما لیکلی دي چې ما دلته په چټ جیPT ته لیکلی دي ما د په پښتو ژبه د ټکنالوژي راتلونکي نسل په هکله یوه لیکنه ولیکئ د په دې ډول باندې ماته لیکلی دي د ټکنالوژۍ راتلونکي نسل د ټکنالوژي په اړه خبرې کول او د هغې راتلونکي نسل ته کتنه کول د انسان د پرمختګ یو مهم اړخ دی ټکنالوژي زموږ ژوند ته ډېر بدلون راوړي او راتلونکي کې به دا بدلونونه لا زیات شي په دې لیکنه کې موږ به د ټکنالوژي ځینې مهمې برخې وڅېړو چې د راتلونکي نسل لپاره ځانګړی اهمیت لري یعنی دا هغه چټ جیPT ده چې کله ما ورته ویلو چې ماته په پښتو ژبه لیکنه وکړه د ماته په فارسي باندې ټوله لیکله دا هغه ویه چې ما ویلو زه غواړم د یوټیوب په هکله به یو مجلس ته وینا وکړم تو راته یو وینا ولیکه د یوتیوب په هکله ده ویلی با سلام و احترامات بسیار خوب هست که شما به عنوان یک فعال رسانه‌ای در نظر دارید برای یک مجلس ویدیو از یوتیوب استفاده کنید ده په فارسی ماته لیکلی وه مګر نن بعد یو کاله زه تاسو ته هماغه واده چې مې کړې وه د همدې وادې په هکله باندې زه تاسو ته دا وایم دا واده اوس د یو کال په تېرېدو سره دا د چټ جیPT حالات دی
اوس هم نیمګړتیاوې شته بیا څه رقم کومه چې کله هم یو ځای کې غلطي وه زه یې دلته به ورته لیکمه دلته چې مې ولیکله ورته وایم چې دغه لغات په پښتو کې دا معنا ورکوي او په راتلونکي کې دا شی استعمال کړه. دا یو ښه توب یې دا دی چې کوم کسان چې ورسره په ژباړن کې رسمي ژباړن کې وځي بس هماغه لحظه خبره مني او هماغه لحظه عمل هم په کوي. او که تاسو مثلا داسې نه واوسئ ژباړن کې نه واوسئ که تاسو ورته ولیکئ چې دا شی غلط دی خبره به دومره نه مني. یعنې که زه اوس ووایم چې فلانکی شی غلط دی او دا واړوه دې شي ته د مستقیم ډول باندې هماغه شی اړوي او په هماغه ډول باندې ماته لیکنه کوي. یعنې اوس پښتو ژبه باندې مکمله په ډېر ښه ډول او په پاک ډول باندې دی پښتو لیکنې کوي او هغه ډول لیکنې کوي چې زه تاسو ته وایم چې یو ښه لیکوال هم نسي کولی. دا د پښتو ژبې یعنې سوچه پښتو ده چې چټ جی پی ټي کوي. چټ جی پی ټي سره مې دا یو کال خپل نهایتا ټول زحمتونه کړي دي او په هر وخت کې مې اپډیټونه ورکوله مګر دا آخري اپډیټ دی او د دې نه وروسته به انشاءالله چې کومې ستونزې چې وي هغه به ډېر جزئي واوسي او حتی هغه ستاسو په داسه باندې به هم دی پوه سي. او یو بله خبره هم تاسو ته کوم چې همدا اوس د چټ جی پی ټي سره پښتو خبرې هم زه کومه. چټ جی پی ټي په موبایل کې اپلیکیشن لري هغه پښتو ژبې باندې ګډوډه ده هغه به هم سم کوم انشاءالله چې راتلونکي کال کې به چټ جی پی ټي په پښتو ژبه خبرې به هم په لومړي ځل به تاسو ته په خبرو هم راسي او دا به یو بل زیری واوسي. اوس د چټ جی پی ټي استعمال سره کوم دی چې دا سره کوم موږ استعمال کوو چې کله هم تاسو راسئ چټ جی پی ټي ډاټ کام ته راسئ. چټ جی پی ټي ډاټ کام ته راسئ پخوا به داسې و چې تاسو باید لاګن سوی وای او لاګن چې سوی وای بیا تاسو کولی شو چې استعمال کوي. هغه کولی شو چې د ګوګل د یو ایمیل څخه پر سره لاګن سئ مګر اوس تاسو کولی شئ بغیر له داسې هم استعمال کوئ بغیر له اکاونټ هم استعمال کوئ. فقط ته یو متن ورته ولیکئ او انټر ورته ووایاست بس مستقیمه ځي او څه شی چې تاسو غوښتل هغه تاسو ته لیکي. یعنې ډېر ساده شی دی. دا بعضې خلک وایي چې ولا مصنوعي ځیرکتیا داسې دی او دا پرامپټ او دا څه شی او دا څه شی فقط د کورسونه جوړوي او پروتوزي خرڅوي. تاسو فقط دلته ولیکئ چې زه څه رقم کولی شم ستاسو څخه ګټه واخلم او تاسو څه رقم ما سره همکاري کوئ. دغه ټولې طریقې تاسو ته ښیي چې څه رقم تاسو ما سره چټ جی پی ټي سره څه رقم همکاري کولی شئ په ډېر اسانه باندې. نه چاته پیسې ورکړئ نه کورسونه زده کړئ هېڅ شی ضرورت نشته. دا ډېر اسانه طریقه ده. نو دا ویې هغه کومه وعده چې مې تېر کال تاسو سره کړې وه چې اوس پښتو باندې نه پوهېږئ زه چټ جی پی ټي درته په پښتو اړوم او څه موده وړاندې مې هم فیسبوک اړولی چې هغه د فیسبوک داسې هم ماته راغلی ویه زه به درته تاسو ته درته وښیم هغه فیسبوک چې ماته مننلیک رالیږلی و. زه به دا زما لومړنی کار نه دی چې چټ جی پی ټي مې په پښتو اړولی ده. مخکې تر دې مې فیسبوک اړولی و چې هغه بل ورځ کې مننلیک یې هم راته لیږلی و یا ګوګل ژباړې کې مې هم کار کړی دی. ګوګل ژباړې هم ماته مننه کړې ده. نو دا چټ جی پی ټي دا په آخري ځل مې چټ جی پی ټي پښتو ته واړوله. نو اوس تاسو کولی شئ چې هم چټ جی پی ټي څخه ګټه واخلئ. د ګوګل ژباړې ماشین باندې کار روان دی هغه امتحاني دوره ده. نو انشاءالله چې په راتلونکي 2-3 میاشتو کې د هغه حالت به لا سم سي او هغه به هم تاسو ته په پښتو ژبه باندې ښه لیکنې وکړي. دا د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې موږ وسو کړی پښتو ژبه په نړۍ کې سیاله کړو. دا د نن ورځې ویډیو تر بیا مو په الله سپارم.